یو ورځ ابراهیم علیه السلام هلک دی و خپلې مور ته وایي زما رب څوک دی؟ هغه ورته وایي ستا رب زه یم، ستا رب زه یم. مور ورته وایي وایي ستا رب څوک دی؟ و مور ته وایي وایي زما رب چې دی هغه ستا پلار فاروق نومیږي، په آذر سره مشهور و. آذر بیا یو بت و، د دغه بت خدمت د ابراهیم علیه السلام پلار بیخي ډېر وکړي چې ویې کوي دونه عبادت یې وکړي، دومره خدمت یې وکړي چې آخري کې د ده نوم په آذر مشهور شو. په قرآن کې هم راځي. ویل یې ول زما د پلار بیا خدای څوک دی؟ رب. هغه ول نمرود دی. نمرود. ول د نمرود خدای څوک دی؟ مور یې ورته ویل زویه پر خوله لاس ونیسه څه کوې؟ نمرود په خپله خدای دی، هغه رب دی. قرار یې مور په خبره پوه شوله، نو بیا راله خپل خاوند ته وویل سړیه کا نمرود چې کوم اعلان کړی و کوچنی به پیدا کېږي، زما دپاره به د باچهي د ختمېدو سبب ګرځي. زما خیال هغه دغه کوچنی دی. ول ولې؟ ول دی ناولده خبرې کوي چې موږ تر اوسه دا خبرې اورېدلې دي. ښه نو بیا قرار پلار رالی ابراهیم ته ویلې ول ابراهیمه څه کیسه ده؟ هغه ویل د هغې ما پوښتنه وکړه زما خدای څوک دی؟ ول ستا خدای خو ستا مور ده، ستا رب. ول زما د مور خدای څوک دی؟ هغه ول ستا د مور خدای خو زه یم. ول نو ستا خدای څوک دی؟ هغه ول نمرود دی. ول د نمرود خدای څوک؟ هغه ول زویه مه کوه، ما سنګساروم دې که دې دا خبرې کولې. په دغه وخت کې نمرود دا و چې زه خدای یم، بل خدای چې دی هغه ستا نه. نو خیر یو ورځ ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي پلار یې بوتان جوړول. بوتان ورته ویل بابا دا ته څه به کوې؟ ول دا زموږ خدای دی. ول دا خدای اوري؟ ول یا. ول په سترګو ویني؟ ول یا. تا ته فایده در رسولی شي؟ ول یا. ول نو دا څنګه خدای دی؟ دا زه نه منم. پلار ورته ویل زویه سنګساروم دې دا خبرې مه کوه، بدې خبرې مه کوه. ده وایي خو ته سر را خلاص کوه ماته، ته ماته سر را خلاص که. خیر بله ورځ نمرود خبر شو چې یاره دغه هلک پیدا سوی دی، زما مخالفت کوي، ما نه مني. قرار یې راوغوښتی. چې راویې غوښتی نمرود ابراهیم علیه السلام چې ورله رالی، هر چا به ابراهیم علیه السلام چې نمرود له راله سجده به یې وکړه. ابراهیم علیه السلام چې رالی سجده یې نه وکړه. ول سجده دې ولې نه وکړه؟ ول سجده زه خپل پروردګار ته کوم. ول پروردګار څوک دی؟ ول پروردګار چې دی هغه دی چې څوک وژني څوک ژوندی کوي. ول څوک وژني څوک ژوندی کوي؟ ول ول ورسه د جیله څه دوه کسان راوله چې رایې وستل، یو یې مړ کړ بل یې لک. ول ګوره دا مې مړ کړي دا مې ژوندی کړي. ابراهیم علیه السلام په پوه شو چې یاره سړی بې وقوفه دی، بې عقل دی. ورته ویل یې ول زما خدای هغه دی چې د مشرقه څه لمر راخېږي، مشرقه څه لمر راخېږي، ته راولاړ شه د مغربه چې راوخېږه بس خبره خلاص. فبهت الذي کفر. او نمرود حیران اوس څه کیسه ده اوس. ابراهیم علیه السلام دې څه مخکې ویلی ول زما خدای یو ستوری یاد کړي. ول دغه دی ستوری چې پټ شو د ورځې. ویه دا نه دی. سپوږمۍ یې یاده کړه. ول دا زما خدای دی. هغه چې پټه شو ول دا هم نه ده. لمر یې یاد کړي. مازدیګر چې لمر پرېوت ول دا هم نه دی. دا څنګه خدایان دي چې پټېږي؟ زما خدای هغه دی. نمرود یې ویلې زما پروردګار هغه دی چې مځکه و اسمان یې دواړه پیدا کړي دي. مځکه و اسمان یې دوه زما خدای دغه دی. نمرود حیران شو چې دا څه معامله نوی هلک راغلی دی، اوس ما ته رکاوټ جوړ شو، زما خدایي نه مني. قرار راولاړ شولو. بیا یې پر ابراهیم علیه السلام باندې ظلم شروع کړ. ظلم کوه هر شي. ده ویل زما رب الله دی، الله دی، الله دی. ان ابراهیم وفا. ابراهیم علیه السلام وفا وکړه. وفا علما فرمایي حدیث کې راځي دین و اسلام 10 حصې دي. 10 دا 10 سره حصې چې دي هغه پر ابراهیم علیه السلام راغلې. هېڅوک په امتحان کې داسې نه دی کامیابه سوی لکه ابراهیم علیه السلام. الله ورته وفرمایلی ول زوی حلال که د چاړه ورباندې راواخسته. الله ورته وفرمایل ښځه پرېږده، د ښځه پرېښوله. الله ورته وفرمایلی بس پر د هغه ځای چې غورځې ځه. ابراهیم علیه السلام په عراق بابل ښار کې پیدا شو. دا د بغداد څخه 40 میله دی. هغه هاروت ماروت ملایکې دا هم په بابل کې اوسېدلې. بیا د بابل څخه هجرت راوکړې راغلې. بیا
شام مصر لره راغی، بیا هلته قحطسالي راغله، بیا شام لره راغلی. شام شریف نه دی، شام ابراهیم علیه السلام الخلیل یو کلی دی، په هغه کلي کې د ابراهیم علیه السلام مبارک زیارت دی. او حدیث کې ترغیب و ترهیب مولوي صاحب هم فرمایي او تانوي صاحب په خپلو ملفوظات کې راخیستې دي. قیامت ورځ نه ده، د قیامت ورځ دا به د شام شریف د قیامت ورځ چې ده او په شام کې عرفات میدان نه دی. خلک چې ناري کې وایي عرفات یا شام شریف زما استاد حشرګاه میدان دی. ما ورته به د دې ځای چې د قیامت په ورځ چې هر ځای ما ورته پټولو د قبرو سره پورته کېږو، زه به د شام شریف لره هغه میدان دی، هلته به بیا حساب و کتاب و خبرې چې دي هغه کېږي. خیر ابراهیم علیه السلام اور ته ور واچوي، اور یې جوړ کړ، ډېر زوره اور یې جوړ کړ، باچا ولو ظالم و جابر و. نو اور ته چې ور واچوئ په اور کې ابراهیم علیه السلام چې ولوېدي بیخي په میاشتو اور بلوئ، چې اور بل سو بیا منجنیق یې جوړ کړی غټې اوږدې کیسې دي، بیا چې دی اور ته وغورځوئ الله اور ته امر وکړي چې ای بردن سلاما، بالکل اور ډېر یخ سلو، سلامات ولې چې ورته ووایي الله، بیا اور بالکل سالم سلو. چې کله ابراهیم علیه السلام اور ته ور الله رب العزت جبرائیل امین علیه السلام چې هله جبرائیل امین علیه السلام وایي زه دومره په منډه رالم د اوم اسمانه سم، ما ول یاره چې وبرسېږم که نه. چې ابراهیم علیه السلام له راله ما ول ابراهیم علیه السلام خدمت وایه، ول څوک یې؟ ما جبرائیل یم. ول د چیش خدمت؟ ول په اور کې غږ وکړه، هغه ول الله ما ویني؟ ول و الله ته. ول خپل کار کوه، ځان دې ستړی کوي، ځان دې ستومانه کوي، حسبنا الله نعم المولا و نعم الوکیل، ما لپاره الله کافي دی. ورسه په مخه درسه جبرائیل امین علیه السلام د غصې پریشانه را روان شو، پریشانه چې هغه ول ما الله ویني، ول ما ویني، بیا ستا څه ضرورت دی؟ تا ولې دونه خوارۍ وایستله؟ ابو نعیم اصفهاني لیکلی دي الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام د زړه د تسکین دپاره 3000 ملایکې راواستول، 3000 ملایکې راواستولې. بس ابراهیم علیه السلام په اور کې ملایکې شاته پسې ولاړې وې، 3 ورځې هلته لمنځونه ورکول. په اور کې ابراهیم علیه السلام لمنځونه ملایکو ته ورکول. مور یې راله، مور چې راله و زوی ته یې ویل ابراهیمه ده ول ول ته دعا وکړه چې دا د اور حرارت کم سي، زه درځم. ابراهیم علیه السلام دعا وکړله، بس مور یې راله په اور ورګډه سوله، زوی یې په غېږ کې ونیوی، مچې کوي، بیرته جنده روانه سوله. خیر وخت تېرېدی ناولده خبره سوه، ناولده ډېرو کافرانو ایمان راوړی، اسلام راوړی، مسلمانان سو. یو چې د نمرود په مجلس کې پیش سلو، ولمر د مشرقه راخېږي، ته د مغرب د خوا راوخېږه، دی حریان سو. پر دغه وخت ډېر کافران مسلمانان سو، او یو چې بیا دی اور ته ور واچوئ هېڅ نه پوه سو، ډېر خلک مسلمانان سو. ابراهیم علیه السلام طبیعت برابر سو، خوشحاله سو. الله والا او بابا ملنګ و، ملنګ د انبیاو ملنګ ابراهیم علیه السلام. څونه قرآن په ډک دی، څونه یهود ویلې ول ابراهیم علیه السلام زموږ، نصارا ویلې عیسایان ابراهیم علیه السلام زموږ. الله فرمایي وی یهود نصارا دا د ابراهیم علیه السلام ډېر بعد کې راغلي دي، ابراهیم علیه السلام ډېر مخکې تېر شوی دی. نو دا څنګه کېدلی چې ابراهیم علیه السلام یهودي دی یا نصراني دی؟ ابراهیم علیه السلام په زرو کلو مخکې تېر شوی دی. دا صحیح خبره غلطه ده. الله فرمایي یعنی یهود هم دا وایي ابراهیم علیه السلام زموږ دی، نصارا هم دا وایي ابراهیم علیه السلام زموږ دی، مسلمانان خو وایي ابراهیم څنګه زموږ نبی دی، موږ چې لمونځ کوو بغیر د ابراهیم علیه السلام زموږ لمونځ نه پوره کېږي.